بسم الله الرحمن الرحیم. د اتوم اندازه شلمې پیړۍ کې روتینګن وړانګو په اساس باندې روتینګن ساینټیسټ نوم دی. روتینګن او هغه په ایکس وړانګو باندې کار کړی و، کشف کړی وي ایکس وړانګې. کله چې کیتود ریز های سپیډ سره دا ولګي موږ سره الکترود سره ولګي، کیتود شعاګانې شعاع ډېر های سرعت سره په دغه باندې ولګي، یو نامعلومه شعاګانې دې وخت کې وځي چې دغې نامعلومه شعاګانو ته هغې وخت کې دوی نوم ورکړه ایکس ری، ایکس وړانګې. نو شلمه پیړۍ کې روتینګن وړانګو په اساس باندې اتوم قطر چې تقریبا محاسبه شو هغه 2000 متر شو. یعنی اتوم ډېر زیات کوچنی دی. اتوم قطر یعنی اتوم جسامه که دا ټول اتوم واخلو او د یو برخې نه بل برخې پورې د ده دا اوږدوالی موږ ناف کړو د اتوم قطر، نو دا تقریبا 2000 متر دی. مثال په توګه مطلب دا دی چې 2 متره فاصله اوږدوالی ته په 10,000 میلونو باندې، صحیح ده، 2 متره فاصله اوږدوالی ته په 10,000 میلونو باندې ټوټه کې 2 متره اوږدوالی 10,000 میلونه برخې کې، نو یو برخه موږ سره د یو اتوم قطر دی. یعنې اتوم ډېر زیات چې دی دا موږ سره چې دی هغه کوچنی دی، او هسته د ده نه بیا ډېره زیاته چې ده موږ سره تقریبا 1014 پورې د اتوم هسته چې دا موږ سره دا کوچنی ده. نو او دا رترفورډ تقریبا دی باندې دا کار کوي چې اتوم هسته څومره ده، او روتینګن وړانګو باندې اساس باندې د ایکس ری انالیسیس چې موږ ته یې کرسټلوګرافي، نو هغې کې اتوم سایز اتوم قطر چې دی د اتومي ډایمیټر اټامیک ډایمیټر چې دی دا 2000 دی. روتینګن وړانګې او ایکس ری وړانګې یو شی دي ښه. ایکس وړانګې، ایکس ری، روتینګن وړانګې، ایکس وړانګې، ایکس ری، دا درې ونه یو اصطلاح ده چې موږ په ساینس کې شی کوو دا استعمالو. نو په متر کې موږ واخلو 2000 متر دی، او که موږ یې په نینومیتر کې واخلو نو 0.2 نینومیتر دی. نو که موږ راشو دې ته ګوره که داسې موږ ولیکو 2000 متر دی، صحیح ده، او که دا 2.0 دی 2.0 دی، او که د اشاریې زه دې خواته وړم نو ما سره به 0.2 شي او 10⁻⁹ متر به شي، او د 9 په ځای به زه بیا ولیکم 0.2 او د 9 په ځای به زه ولیکم نینو، صحیح ده، نینو متر، ځکه چې ما سره یو نینومیتر که موږ واخلو، یو نینومیتر دا 10⁻⁹ مترو سره مساوي دی، صحیح ده. نو موږ کولی شو چې دا یو بل ته بدل کړو. مثال په توګه موږ سره 2 ضرب 10⁻10 متر دی، او زه غواړم چې دا نینومیتر ته بدل کړم. نو ګوره دې ته وګورئ، یو نینومیتر به زه صورت کې ونیسم، نینومیتر به زه چېرته ونیسم په صورت کې، یو نینومیتر ما سره سره مساوي کېږي 10⁻9 مترو سره مساوي کېږي. نو دا متر به دې متر سره ختم شي، صحیح ده. نو ما سره به راشي 2 10⁻10 او دا 10⁻9 دلته موږ سره په مخرج کې دی، بره چې لاړ شي دا به صورت ته لاړ شي، نو توان به مثبت شي او نینومیتر. نو بیا ما سره قاعده یو شان ده، نو موږ به دا را جمع کړو. کله چې قاعده یو شان دی ریاضي اصول دی، توانونه جمع کېږي -10 جمع 9، نو دې نه راځي تقریبا 2 ضرب 10⁻10 وبخئ -1، صحیح ده، دا نینومیتر شو، نانومیتر. نو دغه نانومیتر دا 2 ضرب 10⁻1 شو، او بیا که موږ همغه خبره که اشاریه موږ د ښي خوا نه چپ خوا ته وړو، صحیح ده، نو توان به یو کمی زیاتیږي به، نو 10⁻⁻ نو داسې به شي موږ سره 0.2 ضرب 10⁻0 به شي، نو توان بیا 10⁻0 سره مساوي، نو 0.2 ضرب 1 نو همغه 0.2 نینومیتر به شي، صحیح ده. او داسې کولی شو په دې ځایونو کې چې 2
ضرب لس په توان د منفي یو متر یو نینومتر دی، نو 2 تقسیم لس نینومتر، او 2 چې بیا مثلا موږ تقسیم کو په لسو باندې نو 0.2 راځي. صحیح ده؟ 0.2 دلته به 0 زموږ ونیسو، هغه به اشاریه وخېجو، نو 0.2 نینومتر. نو داسې موږ کولی شو. نو موږ دې کې دا چلم زده کړو چې متر موږ څنګه کولی شو چې نینومتر واړو. یا مثال په توګه موږ سره 0.2 نینومتر دی، 0.2 نینومتر دی، او دا زه غواړم چې متر کې به دا څومره. صحیح ده؟ نو هماغه خبره 0.2 نینومتر، او ما سره اوس متر باید د صورت کې ونیسم. کوم شی چې ستاسو په کاري او به صورت کې نیسئ. نو ګوره موږ سره کنورژن فیکتور څه دی؟ کنورژن فیکتور موږ سره دا و چې موږ سره کنورژن فیکتور نیولې موږ څه و چې 1 نینومتر لس په توان د منفي 9 مترو سره مساوي کېږي. 1 نینومتر دا مساوي کېږي لس په توان د منفي 9 مترو سره. صحیح ده؟ نو زه به لس په توان د منفي 9 متر دلته ونیسم او 1 نینومتر به لاندې ونیسم. کوم شی چې زمونږ غواړو ختم کو او مخرج کې نیول کېږي، کوم شی چې غواړو موږ سره په لاس راشي کوم واحد، هغه په صورت کې نیسئ. نو نیټومتر به دې نیټومتر سره ختم شي. نو ما سره 0.2 لس په توان د منفي 9 متر به راشي. بیا اشاریه چپ طرف ته ده، او اشاریه چې چپ نه ښي طرف ته تاسو بوځئ، اشاریه د چپ نه ښي طرف ته تاسو بوځئ. صحیح ده؟ نو بیا به توان چې دی دا به 1 کموئ. نو 0.2 لس په توان د منفي لس بشي، ځکه منفي لس دا کوچنی دی د منفي 9 نه، نو ځکه توان 1 کم شو، منفي 9 نه لاړه منفي لس ته، نو منفي 9 کم دی، منفي لس کم دی د منفي 9 څخه. نو دا ما سره شی راغی په متر کې. نو دا خو د اتوم موږ سره قطر شو، چې د اتوم قطر موږ سره موږ سره 2 لس په توان د منفي لس متر شو، او که نینومتر کې موږ واخلو نو 0.2 نینومتر شو موږ سره. نانومتر یا نینومتر. ها د اتوم کتله که موږ وګورو. صحیح ده؟ نو د اتوم کتله د یو اتوم کتله یو اتوم که موږ واخلو دغه کتله، نو دا تقریبا په انټروال کې لس په توان منفي 22 ګرامونه واخله تر لس په توان منفي 40 ګرام پورې، او که کیلوګرام کې ونیسو نو لس په توان د منفي لس په توان د منفي 15 ګرامو څخه کیلوګرامو څخه تقریبا لس په توان د منفي 20 کیلوګرامو کې. صحیح ده؟ نو که موږ ګرام کې واخلو، نو ګرام کې خو موږ داسې کولی شو چې لس په توان د منفي 22 ګرامه نه واخلو، لس په توان منفي 40 ګرامه کې، پاس په ګرام کې موږ اخیستی، او بیا لاندې کیلوګرام کې موږ اخیستی. لس په توان د منفي 15 کیلوګرامو څخه واخله تر لس په توان د منفي 20 کیلوګرامو پورې. سمه ده؟ نو داسې کولی شو، او دلته موږ کولی شو چې ګرام کیلوګرام ته یا کیلوګرام ګرام ته واړو. صحیح ده؟ نو یو به موږ واخلو په یو توګه. نو دا موږ سره د یو اتوم کتله ده، او دا ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنې اتوم ډېر زیات کتلې په لحاظ سره هم ډېر زیات سپک دی. لس په توان د منفي مثلا 1 ګرام چې لس په توان د 22 ګرام باندې ته شی کړي، لس په توان د 22 باندې ته تقسیم کړي 1 ګرام، نو هغې نه به کوم ځای کې د هغې نه به کتلت شی جوړه شي. نو موږ سره اتوم ډېر زیات شی دی، اتوم موږ سره ډېر زیات کوچنی دی، اتوم موږ سره شی دی ډېر زیات شی دی کوچنی دی. نو موږ ګرام او کیلوګرام یو بل ته اړولی شو په دې اساس باندې، ګرام کیلوګرام ته، کیلوګرام ګرام ته. نو دا کنورژن موږ کولی شو چې وکړو. هغه څنګه چې 1 کیلوګرام کې تقریبا 1000 ګرامه. صحیح ده؟ 1 کیلوګرام کې کا وړه ده، 1 کیلوګرام کې هغه تقریبا 1000 ګرامه موږ سره. صحیح ده؟ 1 کیلوګرام کې موږ سره 1000 ګرامه.
نو که موږ غواړو چې لس په توان د منفي 22 ګرامه دا کیلوګرام باندې وښیو نو څنګه به یې ښیو ما دپاره برد شی پکار دی صورت کې کیلوګرام نه یو کیلوګرام څو ګرامو سره برابر دی 1000 ګرامو سره صحیح ده نو ګرام به د ګرام سره موږ ختم کو نو لس په توان د منفي 22 او دا لس په توان د 3 دی یو دوه درې صفرونه لس په توان 3 بره چې لاړ شي لس په توان منفي 3 به شي کیلوګرام او بیا دا راجمع که منفي 22 جمع منفي 3 نو جمع سره چې منفي سره بخوري همغه منفي به شي صحیح ده نو دا تقریبا راځي لس په توان د منفي 15 کیلوګرام او که څوک تا ته وایي چې لس په توان منفي 15 کیلوګرامه تا لکه ګرام باندې ما ته وښیوه همغه خبره لس په توان منفي 15 کیلوګرامه ما سره اوس شی پاس پکار دی پاس ما سره ګرام پکار دی او دا تقریبا 1000 ګرام زه بره ولیکم او 1000 ګرامه دا مساوي کېږي د یو کیلوګرام سره نو کیلوګرام به د کیلوګرام سره ختم شي نو لس په توان د منفي 15 کیلوګرامه وبخئ کیلوګرام ختم شوی نو ما سره به راشي ضرب لس په توان د 3 ګرامه صورت یو شان دي قوت جمع که نو لس په توان منفي 15 جمع 3 ګرامه نو ما سره به لس په توان د منفي 22 ګرامه بشي نو دې کې موږ ګرام کیلوګرام ته کیلوګرام ګرام ته د دې چل موږ زده کړو او موږ سره اتم کتله چې ده هغه موږ سره مساوي شوه اتم کتله په ګرام کې کوم واخلو د یو اتم کتله په ګرام کې دا لس په توان د منفي 22 ګرامونه تر لس په توان د منفي 15 ګرامه پورې وبخئ لس په توان د منفي 15 ګرامو څخه تقریبا لس په توان د منفي 15 موږ لیکلی وو که نه لس په توان د منفي 22 نه تر لس په توان د منفي 24 پورې لس په توان د منفي 22 نه تر لس په توان د منفي 15 پورې منفي 24 پورې وبخئ منفي 24 پورې او که موږ واخلو کیلوګرام کې نو 15 ویش کې فرق راغلی لس په توان د منفي 15 کیلوګرامه نو واخله لس په توان د منفي 20 کیلوګرام پورې کوم ځای کې خو به غلط کړی موږ نه ده اوکې نو منفي 20 او منفي 24 کیلوګرام موږ سره دی دا په کیلوګرام کې دی لکه کیلوګرام کې صحیح ده خو د اتوم د کوچنوالي له امله نو د اتوم کتله چې د موږ سره لس په توان د منفي 22 ګرامونه لس په توان د منفي 24 ګرامه پورې ده او کیلوګرام کې لس په توان د 15 کیلوګرامونه لس په توان د منفي 20 کیلوګرام پورې شوه نو اتوم کتله چې ده دا ډېر زیاده کوچنی ده نو له دې امله موږ اتومي نسبتي کتله چې ده دا موږ اتومي کتله چې اتومي نسبتي کتله چې ده موږ په نظر کې نیولې ده ام یو چې دی موږ د اتومو کتله چې ده دا په ام یو کې نیسو اتومي اټومیک ام باندې ماس یونټ اتومي کتلې واحد او یو ام یو چې دی دا تقریبا موږ سره مساوي دی 1.6 لس په توان د منفي 40 ام یو سره تقریبا 2 ګرام سره مساوي دی یو ام یو او بخې کیلوګرام سره صحیح ده او که ګرام کې موږ ونیسو نو دا موږ سره 1.6 لس په توان د منفي 20 نه 3 لرې کوو نو تقریبا منفي 40 راځي نو یو ام یو موږ دومره نیولې ده نو عام کتلې چې موږ نیسو نو دا موږ په ام یو کې نیولې مثلا هایدروجن موږ نیسو 1.008 ام یو
صحیح ده. نو دا موږ بیا دا به وروسته رام شي انشاءالله. د کاربن 12مه برخه چې ده دا موږ د سټینډرډ نیولی. د کاربن 12 ایسوټوپ چې کوم دی 1/12مه برخه چې دا موږ معیار نیولی دی او موږ هر څه د ده سره چې کړي دي هغه نسبتي د هغوی کتله موږ د کاربن 12 سره مقایسه کړې ده، موږ معلومه کړې. نو دومره باید یاد ولرئ چې یو MU 1.44 کیلوګرامه کېږي یا 1.44 ګرامه کېږي.